په 2 د ډسمبر نیویارک پوسټ د افغانستان خوست ولایت هغه ویډیو اپلوډ کړه کوم کې چې یو کس د اسلامي امارت لخوا د 14 بېګناه انسانانو شهیدانولو په تور د 80,000 کسانو په شتون کې قصاص کیږي. دغه پیښه که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا سخته وغندل شوه، خو د عامو امریکایانو او نورو غربي هیوادونو وګړو غبرګون ورته ډیر جالب و. د بیلګې په توګه د سیلسټل نایټ په نامه یو شخص لیکي چې فوري انصاف د خلکو په شتون کې اغیزمنې کورنۍ ته واک ورکول که معاف کوي او یا هم سزا ورکوي، او بیا دغه مجرم د اغیزمنې کورنۍ غړو لخوا په سزا ورسید. په دغه وخت په امریکا کې یو نفر چې په ریلګاډي کې یوې میرمنې ته اور اچولی و په 83م ځل قید خلاص شو. د سوارن ریپر په نامه یو امریکایي عسکر لیکي چې کله زه په افغانستان کې وم او د طالبانو خلاف جنګیدم نو ما ورته وحشیان ویلي، خو اوس پوه شوم چې دوی او ما کې یو فکر ورته دی، هغه دا چې انصاف او په عام محضر کې سزا ورکول. بل شخص چې د آرکیک میننګ په نوم آیډي لري وایي چې طالبان د ډیموکراټانو پرتله قانون او نظم ساتلو ته ډیر احترام لري. بل شخص چې اوټامک نومیږي وایي چې که رښتیا هم دغه کس مجرم وي نو زه وایم چې طالبانو ډیر ښه کار کړی. زه د طالبانو په محکمو همدومره باور او اعتماد لرم لکه څومره چې په خپلو امریکایي محکمو لرم. اسلام د ټولنې نظم ساتلو او د اخلاقی فساد د مخنیوي په خاطر یو لړ سزاګانې او محدودیتونه وضع کړي چې سرچینه یې له قرآن مجید او احادیثو څخه اخیستل شوي، او اسلامي حکومت اړ دی چې ټولنه کې دغه سزاګانې او محدودیتونه تطبیق کړي. د اسلامي امارت راتګ څخه په سلګونو مجرمان چې د شرعي محکمو لخوا ورته سزا اورول شوې وه په عام محضر کې سزا ورکړل شوې چې د خلکو لخوا ډیر ستایل شوي او باور لري چې دا ډول سزاګانې د جرمونو په کمښت کې ډیرې اغیزمنې ثابتېږي.